بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو دوستانو، چرته چې وي ښاد و باد اوسئ. ورجه ده او ورجې بختورې میاشتې کې دغه شی پاک افغان جنجال شروع شو چې ډېر خدشاتو پیل نه دغه باندې صورتحال خو نن تازه خبرو کې یو خو کرک کې بیا ډرون حمله شوې ده دهشتګردو طرف نه چې هغه کې اف سی اهلکار په نښه شوي دي. همدغه شانتې دغه کرویانې اوس ټکنالوژي چې کوم ده ټي ټي پي یې هغې زموږ هم قبلوي او په دغه صورتحال باندې اوس دا خبرونه چلیږي چې افغانستان یعنی حمله وکړه، افغانستان بدل واخیسته، خو افغانستان آلریډي په دې حوالې سره خپل هغه چې کوم دی اقوام متحده کې هم جمع کړی دی او ویلي دي چې پاکستان جواب ورکو. اوس ګورو به چې یو خو دغه ټي ټي پي حملې دي، هغه نه علاوه په سینډن غونډه کې پارلیماني امور وزیر دی وفاقي وزیر طارق فضل چودھری هغه بیا ډړکه کړې ده چې څنګه پاکستان کې دهشتګرد حمله کوي، موږ به هلته ټکانې دي، موږ ته معلومې دي او ثبوتونه موږ سره شته او افغانستان ته ورکړي شوي، موږ به هغه حملې کوو. اوس تازه صورتحال کې یو خو د سفارتخانې په حوالې سره هم لیکن سفارتکاري چې کومه ده افغانستان کې یا پاکستان کې افغانستان هم پاکستان سفیر رابللی او سره خپل جمع کړي دي، یعنې احتجاج توګه باندې خپل حادثات ورکړي شوي دي. اوس کم معاملات دي چې دغه سفارتخانې کرویانې کمې دي یا د هغو که معمول هغه ده هغه بندې دي یا کلاو دي، په دې حوالې سره هم خبره کوو. ولې ډېر خبرونه په دې باندې راځي چې سفارتکاري توقعات هم معطل که چې اوس معامله کومه ده هغه کم طرف ته ځي یا کم طرف ته روانه ده، په دې باندې ډېر خدشات ظاهریږي. او بل نن یو خبر پکې بل هم در سره شیر کومه چې پېښور های کورټ یوې زنانه پاکستاني زنانه چې افغان شهري کم خوندو هغې والا سره کیس چې کم دی هغه ګټلی دی او هغه ته محکمات هم جاري شوي دي. اوس ټول صورتحال ډېر خبرونه دي خو اصل صورتحال په دې باندې راځو چې دا کم ټینشن جوړ شو. یو خو پاکستان کې تاسو ګوري آلریډي د عمران خان وجې نه یعنې پي ټي آی وجې نه صورتحال آلریډي ډېر زیات کمګیر دی او ډېر زیات په ټینشن کې دی او دا هم ویل کېږي چې حکومت ورځې چې کمې دي هغه ډېرې کمې دي. ولې چې کم څیزونه دي که هغه معاشي صورتحال دی یا نور صورتحال دی، امن و امان صورتحال دی، هغه قبونه وتی دی. ولس ډېر زیات پریشانه دي، نو دې وجې نه د حکومت مزید چې لیدل چې کم دي ډېر ګران شوي دي. بل طرف ته چې کم ګاونډي هیوادونو سره مشکل دي، خاص کر افغانستان سره چې دلته هم د ناکامۍ مخ دی، نو یقینا چې د حکومت پالیسیانې که هغه خارجه پالیسي دي او که هغه اندروني پالیسیانې دي هغه ناکامۍ سره مخ شوي دي. اوس دغه صورتحال دومره حد ته تللی دی چې تاسو ولیدل چې پاکستان نه فضایي حملې باقاعده توګه شروع شوې او پاکستان دغه وایي چې دغه حملې موږ په هغه ځای کوو چې کوم ځای کې دهشتګرد ټکانې دي، یعنې دهشتګرد ټي ټي پي او بل چې کوم بی ایل ای دی د بلوچستان چې کوم هغه دی دغه هلته باقاعده توګه هغه ټرین کېږي، کیمپونه دي او هغه کیمپونه موږ ته ثبوتونه هم افغانستان حکومت ته ورکړي دي خو هغوی په سنجیدګۍ سره نه اخلي. په دې باندې تاسو لیدلي هم وو چې څه ټایم کې مذاکراتو کې دا خبره افغان حکومت هم منلي وه او په دې حوالې سره باقاعده توګه مذاکراتو کې څه پیشرفت هم شوی و، خو منځ کې بیا داسې کیسې راشي چې ټي ټي پي دومره زوروره ده چې افغان حکومت کې هم هغې اثر رسوخ لري، یعنی حقاني نیټورک لخوا دغه شانتې غرت له اوس یقینا ټینشن دواړو ملکونو کې ده، دواړو ځایونو کې ده، طالبان حکومت کې هم ده او بل یقینا چې پاکستان سره ټکنالوژي یا دفاعي نظام سخت دی افغانستان په مقابله کې یا افغانستان تاسو ګورئ چې 4.5 کاله کې به هغه څه پرمختګ کوي یا به څه داسې ټکنالوژي حاصلوي او بیا هغې نور مسایل هم ډېر زیات دي. خو دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس کوم په کرک کې حمله وشوه اف سی کسانو باندې چا کې کسان مړه شوي هم دي او بیا هغه نه پس هسپتال کې هم دغه شانتې صورتحال تاسو وینئ. په ټول جنوبي اضلاع کې یا په مختلفو ځایونو کې کومې کاروانې روانې دي باقاعده توګه ټي ټي پي یعنې پاکستان کم کلدن تنظیمي طالبان هغه تسلیم کوي او هغې سرکردن رهنما په افغانستان کې ناست دي. نو په دغه صورتحال باندې ټول ثبوتونه یا څه دي پاکستان خپل موقف لري. بل طرف ته افغان حکومت چې کوم طالبان دي تر اوسه پورې زه تاسو دا ځایروم چې کوم مذاکرات وشو، کومې خبرې وشوې، تاسو په میډیا هم ولیدلې، هغې خبرې هم واورېدلې، خو هغې که تاسو وګورئ څه خبرونه
چې هغه کې هغه تسلیم کړي وا چې دغه باندې به موږ مؤثر کاروای نه کوو چې کوم او بیا فتوی هم جاری شي وي چې پاکستان کې کوم دغه شانتي کاروای نه کیږي هغه غیر غدي او دا یعنی جایز نه دي او افغانستان نه داسې هیڅ قسمه هغه به نشي کېدلی. اوس په صورتحال کې سراګیر دي او دغه صورتحال نه اوس کوم کړکېچن حالات پیدا وشول گو کې چې اوس بیا حمله وشوه اوس کېدای شي بیا نن شپې یا بیا په څه ټایم کې حمله پاکستان بیا وکړي ولې چې نن پارلیماني امور طارق فضل چودي په سینټ غونډه کې باقاعده توګه وویل چې اوس حمله کیږي او ټي ټي پی تسلیم کوي نو موږ به ټي ټي پی چې هر چرته کې ټکانې وي نه هر چرته ټکانې مطلب افغانستان دی نو اوس په هغه بیا حمله کوي نو دغه صورتحال باندې یقینا چې ډېر زیات کړکېچن صورتحال دی او بل طرف ته افغان حکومت یعنی طالبانو خپل فوزي عملیات چې کوم دي هغه منې غونډې روانې دي او پاکستان ته ویل شوي هم دي یعنی هغې په میډیا باندې ضیب الله مجاهد یا نور چې کوم بیانونه راغلي دي چې خپل خود مختیاري یعنی د خپل وګدري موږ به د خپل ځمکې او په خپل دکې کسان چې کوم عام خلک وایي چې عام خلک مړ شوي دي پاکستان وایي چې نه دهشتګرد به پنهه کړي دي نو بدل به اخلو نو اوس هغې بدل په خپل ځای پروت دی یا هغې کم کروي کم نمونه نشانه اخلي په کم ضمنې اخلي خو که تاسو وګورئ دغه په سیمه کې هغې په کم ځای باندې اټیکونه به کوي یعنی بیلټ تاسو ته اندازه ښکاري ټول پښتنو ته مشکل جوړ دی صورتحال ټول دلته کې ګیر دی بل طرف ته نن داسې خبرونه راتله چې کم سفارتي تعلقات دي هغه هم ودرولې شوي دي یقینا چې په داسې صورتحال کې لکه څنګه لارې بند کړي شوي څلور میاشتې وشوې دغه شانتې زورنې دپاره دغه کیسې هم کېږي بالکل دا صورت دی خو موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه ذرایع نه یا چې کوم معتبر کسان دي چې معلومات وکړو چې کوم ویزا پروسس دی یعنی یو بل ته د ضرورت وي تلل راتلل وي خو هغه اعلانیه طور باندې خو نه دي شوي خو هغه هم ویسر کړي شوي دي په دې تازه خبره کې نن په پېښور های کورټ کې باقاعده توګه چې کوم یو کیس روانو په هغه کیس کې نن پیشرفت دی په حوالې سره به تاسو ته پته هم ولګي چې روان څه دي یعنی کېږي څه په دې حوالې سره باقاعده پېښور های کورټ یو اډر جاری کړ چې 2 صفحو پورې مشتمل دی چې یوې زرانه باقاعده درخواست ورکړی چې زما خاوند چې کوم دی افغانی دی او هغه چې کوم پاکستان ریجن کارډ دی شریعت دی هغه نادرانه ورکوي او نادره سره وي نادرانه طرف نه چې کوم وکیل پیش شوی هغه کوم صورتحال دی پاکستان افغانستان او دا په دغه کې جج چې کوم دی زه په شټو الفاظ کې وایم هغه د امر برمي اظهار غوسې اظهار کړی چې په خپل ځای باندې خو کوم حقوق دي قانون دی او قانون مطابق چلوي او هغه ته دوباره باقاعده ته ویل شي چې دا به ډیپورټ کوي هم نه او شپږو میاشتو کې دنه دغه پروسس مکمل کړي او پیور کارډ ورته یعنی پی او سی کارډ ورته جاری کړی شي دا نظر تحکمات هم جاری کړی شول یعنی سټیټ طرف نه باقاعده توګه سختی عمل چې کوم دی هغه هر طرف نه شروع شوی دی وجه دا ده چې اوس یو جنگ صورتحال جوړ کړی دی په دغه روجه کې الله دې نو کړي چې هغه صورتحال ته ورسي بل طرف ته اقوام متحده هم په دې حوالې سره اوس الرټ شوي ده سعودي حکومت داسې نور ملکونو هم په دغه کې روابط شروع کړي دي الله دې وکړي چې دغه شخړه چې کومه ده یا دغه جنجال کم دی دا د ښې طریقې طرف ته وځي خو موجوده صورتحال کې تاسو وینئ چې اټیکونه روان دي او بل طرف ته سوشل میډیا کوم وګورو نو ډېر زیات نفرتونه هم خورېږي نو الله دې وکړي چې دا نفرتونه هم هغه ونشي ولې چې درېمګړه کم دی هغه الریډي که انډیا وګوري هغه پاکستان دښمن دی هغه هر طریقه استعمالوي همدغه شانتې افغانستان هم څوک آباد نه غواړي او په دغه صورتحال باندې یقینا چې ډېر زیات کړکېچن حالات دي او خبرونه به تاسو سره موږ تازه رولو چې مخکې سره ځي په سفارتخانې صورتحال باندې او نور بارډرز په حالات باندې ډېر سخت صورتحال اوس پیدا شول الله دې وکړي چې ښې طرف ته لاړه شي او فی الحال دا جنجال روان دی اوس ګورو چې پاکستان ته زه حملې څه جواب ورکوي ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ